ښه پیسې راکوي راکوي دې سره موږ څه وکړو پیسې دې د باندې دي پیسې نه درکوي موټر یې په خرڅ کړی په کال یې موټر په خرڅ کړی و لکه د کال درې نیم لاکه یې ګاډی په خرڅ کړی و د کاله ښه اوس پیسې نه راکوي قبر یې راته اوس پیسې نه درکوي پیسې نه درکوم ښه او په ګاډی خو دې په داسې ځینې خلکو چې ګوره دا رواج دی چې ډېر په ګرانه بیه ورکړي داسې ستونزه خو به نه وي نه نه خو ما سره رضا شوی و خاص یې راسره لیکلی ده په هغې باندې خاصه ما سره دا کار کوي ښه نو اوس تا ته انکار خو بالکل نه شي کولی او که چېرته دا وي چې تاسو لکه په دغه ځای کې ځینو خلکو نه دا کېږي دا په هغه وخت کې رضا شي سره یا مجبوریت شي هغه دا ومني خو تاسو په داسې لږ پیسو باندې څوک مه ازاروئ یو له بله درنو لیدونکو ستاسو اړیکه غوڅه شوه خیر نو خبره دا وه چې تاسو دوی دا خبره وکړه چې موږ موټر پې خرڅ کړی دا هغه پیسې نه راکوي تاسو کولی شئ هغه څه چې پیسې کېدای شي دغه څیزونه موږ داسې لیدلي دي چې کله په نیټه ورکول کېږي هغه ډېر په ګرانه بیه ورکول کېږي هغه د ورته سړي له لورې د بدې ورځې نه یو ډول ته ګټه پورته کوي نو تاسو اول خو زړسوی ولرئ وګورئ یوه اړیکه جرګې خپرونې ته په خیر اغوستنې مه شئ ټول سره اوس ملا صاحب جوړ ده کړه بخیر ژوندي اوسېږئ مهرباني کوئ زه ملا نه یم مولوي صاحب په دین دنیا کې کښېني مهرباني ملا صاحب ښه امان هغه دین دنیا خپرونه کې کښېني زه د جرګې چلوونکی یم جرګې خپرونې هغه ملا صاحب من په ځمکه باندې چې دا درې ورځې چې شریک وي او هغه باندې لږ لانجه ده دا به څنګه شي درې کسان په ځمکه شریک یي او دا ځمکه ما اخیستې ده که له پلاره درته پاتې ده پلار نه پاتې پلار نه نو چې پلار نه درته پاتې ده خو درې وروڼه یې درې ترې زامن یې څه شی یې درې خو نیم زورور دي کې نه زه پوه نه شوم زورور خبره نه ده ستاسو وروڼه یې درې وروڼه یې که څه یې هغه یو هغه چې زما ده ټوله زه اخلم نه نه درې وروڼه چې هغه مشر ته مشرتوب ورکوي نور تاسو درې واړه شریک یئ مشر ظالم دی که نه ښه نو څه خبره ده نو هغه نه دی زیاتی کوي دا به څنګه شي نه ستاسو ورور تاسو سره زیاتی کوي تاسو خبره ماته څرګنده وکړئ ورور هم زیاتی کوي ورور مشر ورور هم زیاتی کوي دویم یې کوي دریم کوم یې کوي مشر ته مشرتوب ورکوي دا به تاسو سره زیاتی نه کوي مشرتوب ورکوي خامخا مشرتوب ورکوي نو مشرتوب کې څه حق ده څومره برخه حق ده مشرتوب کې چې څومره تاسو ورته ولوی ده دی به له تاسو سره زړسوی کوي تاسو به له ده سره زړسوی لرئ خو اوس دوه درې وروڼه یو هغه دوه سره هغه یو وایي چې زه یې نه ورکومه نه داسې به نه کوئ مشر یې خامخا به تاسو هغه ته مشرتوب ورکوئ تاسو چې کله واړه یي کېدای شي هغه ستاسو په ژوند کې د خپل پلار سره د خپل مور سره ستاسو په ژوند کې مرسته کړي نو هغه مشر ده خامخا مشرتوب به تاسو ورکوئ که یې نه غواړي ښه خبره ده خو چې غواړي یې ورکوئ چې ورکوئ به ډېره مننه ژوندي اوسېږي خبره څرګنده کوئ همداسې څرګند درنو لیدونکو دوه خبرې نورې وې چې هغه ما کول غوښتې چې تاسو ته یې وکړم یوه خو دا خبره وه چې لکه هغه د هغه خو دوی خبره کوله چې ویې نه منله او دوه داسې نورې ستونزې وې د بده مرغه د جرګې خپرونې وخت همدومره ده تاسو کولی شئ همدغه پوښتنې د جمعې د ورځې په خپرونه کې له موږ سره شریکې کړئ کومې پوښتنې چې پاتې شوې تاسو د صوت ماشین سره پرې خبرې وکړئ زه به ستاسو د پیغام سره هغه ستاسو خپرونې هغه پوښتنې په خپرونه کې درته ځواب کړم او زه به خپله څه چې زموږ د ولسونو دود دي هغه به له تاسو سره شریک کړو د جرګې خپرونې همدومره وخت
په خواشنۍ سره هغه څوک چې اړیکه وانخیستل شوه یا هغه خبرې نیمه پاتې شوې تر بلې خپرونې پورې مو په خدای سپارم ژوندي اوسېږئ په مخه مو ښه جرګه په دغه خپرونه کې به نرخونه څلي کاڼي کېښودل ناغه بندر او داسې نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته او لارښوونه کوي ستاسو تېروتنې قانوني لارې چارې ستاسې او حکومتي کارکوونکو ترمنځ د قانوني حقوقو په رڼا کې د چلند او کړوړو خپرونه په دغه خپرونه کې د ولس